امریکا وروسته چک جمهوریت هم د خپلو افغان همکارانو د لیږد اعلان کړی. تر امریکا وروسته چک جمهوریت هم له افغانستان څخه د خپلو افغان همکارانو د لیږد اعلان کړی دی. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د افغان همکارانو ژوند له خطر سره مخ دی، نو ځکه د دوی د ایستلو پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره دوی د خپلو افغان همکارانو خوندیتوب ته ژمن دي او ژر به یې د ایستلو بهیر پیل کړي. د چک د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په لومړي سر کې به د خپلو افغان همکارانو له ډلې محدود شمیر وباسي، خو د اړتیا په صورت کې به دا لړۍ پراخه کړل شي. بلخوا د امریکایي ځواکونو د افغان همکارانو او ژباړونکو لومړۍ الوتکه امریکا ته رسېدلې او هلته د موقت وخت لپاره په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي.